سلامونه هم پښتون خبرونو سره زم روشنه زمیر د خبرونو آغاز د نن ورځې مهم خبرونو سره نوې وفاقي کابینه حلف پورته کړو د سېنات چیرمن صادق سنجرانی د وفاقي کابینه غړو نه حلف اغوسته دي د وفاقي کابینه حلف اغوستو دستور د اسلام آباد ایوان صدر کې تر سره شوی د مسلم لیگ نون سوارلس او پیپلز پارټي نه وفاقي وزیرانو حلف اغوسته د کابینه نه د حلف اغوستو په انکار د مسلم لیگ نون نائب صدر لخوا په صدر مملکت ډاکټر عارف الوی سخت تنقید مریم نواز وايي صدر عارف الوی ک خپل آئینی او ریاستي ذمہواری نه ادا کوي نو استعفا د ورکړي او کور ته دی ورشي د مسلم لیگ نون کابینه کې 100% غړي په ضمانت دي زموږ د نوې کابینه حالت وګوره په شازیه مری د جعلی ډیګری کیس ته خورشید شاه او راجا پرویز اشرف هم په ضمانت دي د پاکستان تحریک انصاف رهنما علي زیدی وینا وايي په هینا ربانی هم د بجلی د غلا کولو کیس موجود دی مونږ سره امتیازي سلوک ولې کیږي مونږ ته په خپل سکروټنی اعتراض نشته خو نور سیاسي جماعتونه د هم روبلل شي د پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشي میډیا سره خبره وای نن کامګوري چې ټوله توجه په تحریک انصاف ورکول شي مونږ هر څه د الیکشن کمیشن مخ ته پیش کول لپاره تیار یو د تحریک انصاف لخوا د الیکشن کمیشن نوې حلقه بندوز شیډول په سپریم کورټ کې چیلنج د پی ټی آی رهنما اسد عمر د آرټیکل 144 اتیایم لاندې درخواست دایر کړي د نوې مردم شماره پورې د نوې حلقه بندوز ضرورت نشته د درخواست متن د فوج خلاف نفرت خورولو سازش به ناکامه کیږي د ملک دښمن طاقتونه د نفرت خورولو په کوشش کې دي مونږ قرباني ورکوونکي خلک یو د پخوانی معاون خصوصي طاهر اشرفي دستور ته خطاب وای د ملک هر یو تن پاک فوج سره ولاړ دی د بجلی قیمت کې د نور 3 روپیو 15 پیسو فی یونټ د زیاتوالي امکان سی پی ای د بجلی قیمت کې د اضافه کولو درخواست نیپرا کې جمع کړي نیپرا با په درخواست سماعت په 20 اپریل کوي د منظورۍ په صورت کې با صارفین د 1.5 روپیو اضافي بوج برداشت کوي او ملک کې د کرونا وایرس نور 15 کیسونه ریپورت د کیسونو مجموعي شمیره 15,20,000 سیوا د کرونا وایرس نه د صحت یاب شوي کسانو شمیره 14,93,200 ته رسیدلې ده ملک کې د کرونا وایرس مثبت کیسونو شرح 0.15% ریکارډ شوی د محفوظ مستحکم او خوشحال افغانستان لپاره امریکا پاکستان ته د مهم ملګری په نظر ګوري د افغانستان په معاملہ به پاکستان سره کار کوو تقریبا د 15 کلونو نه زموږ پاکستان سره تعلق مهم پاتې شوی د امریکایي خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس وینا وايي یو ځای کار کول سره به پاکستان او خطې کې امن او خوشحالي ممکن شي د افغانستان سرخار کابل کې په 3 مختلف ځایونو کې دماکې پیښو کې شپږ کسان مړه او یو شمیر ژوبل لومړی دماکه یو تعلیمي مرکز ممتاز ټریننګ سنټر مخې ته راغلی دویمه چاودنه د یو سکول مخې ته شوې د مقبوضه کشمیر ضلع پلوامه علاقې کې 2 پولیس اهلکار وژل شوي بھارتی پولیس پلوامه کې د یو اهلکار وژنې تصدیق کړي د ډزو پیښې نه پس پولیس علاقہ خپل ولکه کې اغسته او سرچ اپریشن یې شروع کړی د مسلسل ګرمۍ نه پس بالای علاقو کې د باران امکان راتلونکو 40 غنټو کې اسلام آباد کې تیز هواګانو سره د باران امکان دی پیښور ثوابه ډی خان مردان وزیرستان او مالکند کې هم د باران پیشنګوئی شوی مهم خبرونه تاسو کتل تفصیلی خبرونه د یو وړې شان د مینه پس
نشتوان خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. په څلور دیش وزیرانو مشتمل وفاقي کابینه اسلام آباد کې حلف اخیستی دی. د سینټ چیئرمین صادق سنجرانی د 9 په ورځ ایوان صدر کې په یو دستور کې نوې وزیرانو ته سوګند ورکړو. په کابینه کې دیش وزیران او څلور وزرای مملکت شامل دي. دین علاوه د وزیر اعظم 3 معاونین خصوصي هم شامل دي. وزیر اعظم شهباز شریف هم په دستور کې ګډون کړی دی. د قانون تر مخه د ملک صدر وزیران څخه حلف اخلي. ولې د ایوان صدر په یو بیان کې ویلي شوی چې صدر عارف الوی د بیماری له امله په دی. عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف څخه هم حلف نه دی اخیستی. په کابینه کې د مسلم لیگ نون 12 د پیپلز پارټي 9 د جی یو آی فیس 4 MQM 2 د بلوچستان عوامي پارټي جمهوری وطن پارټي او مسلم لیگ کاف یو وزیر شامل دي. په وزیرای مملکت کې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي 2 وزیران شامل دي. د مسلم لیگ نون لخوا مفتاح اسماعیل او امیر مقام د PPP لخوا قمرالزمان کایرا د مشاورینو په حیثیت کابینه کې شامل کړي شوی دي. په کابینه کې ټولو اتحادیانو ته ځای ورکړی شوی دی. ولې بلوچستان نېشنل پارټي منګل ګروپ په کابینه کې شاملېدو څخه انکار کړو. د کابینه د ممبرانو نمونه دادي د مسلم لیگ نون خواجه آصف، احسن اقبال، رانا ثناء الله، ایاز صادق، خرم دستگیر، رانا تنویر، مریم اورنگزیب، سعد رفیق، ریاض حسین پیرزادہ، اعظم نذیر تارڑ اور جاوید لطیف د PPP خورشید شاہ، نوید قمر، شیری رحمان، مرتضی محمود، احسان الرحمان مزاری، عابد حسین بھائیو اور شازیہ مری کابینه کې شامل دي. د MQM امین الحق او فیصل سبزواری هم د کابینه غړي دي. JUI فے کې د اسد محمود، مولانا عبدالواسع، مفتی عبدالشکور، طلحہ محمود، د BAP اسرار ترین، د JWP نوابزادہ شازین بگٹی، د مسلم لیگ کاف طارق بشیر چیمہ هم د کابینه برخه دي. عائشہ غوث پاشا، ہرا ربانی کھر، عبدالرحمان کانجو او مصطفی نواز د وزیر مملکت په حیثیت کابینه کې شامل شوي دي. د کابینه د جوړېدو په اړه مو د خپل سینیر همکار طاهر خان صاحب څخه پوښتنه کړې ده. طاهر صاحب، تاسو د کابینه د جوړېدو په اړه څه وایي؟ اول خدا د ګوره چې د کابینه چې کوم جوړښت دی، چې کوم د هغې ترتیب دی، نو په هغې کې د وزیر اعظم لخوا دا کوشش خو شوی دی چې څومره هغوی سره اتحادیان دي یا کله چې اپوزیشن دوی وو یا ورسره نورې ډلې شاملې شوې وې د تحریک انصاف سره چې اول هغې اتحادیانو هغې ته ځای ورکړی دی. یو بلوچستان نیشنل پارټي چې دا د منګل ګروپ چې دی د بلوچستان نه، هغوی په خپله انکار کړی دی په کابینه کې د شاملېدو نه، نو هغوی بهر پاتې شوي دي. لیکن خبرې هغوی سره هم روانې دي چې هغوی هم شامل شي. تاسو وګورئ مسلم لیگ نون 12 وزیران دي، د پاکستان پیپلز پارټي 9 وزیران دي، هغه چونکې په اپوزیشن دویمه ډله ده چې په اکثریت لحاظ سره د اپوزیشن ډله وا پیپلز پارټي. نو دغه رنګې جمعیت علماء اسلام 4 او MQM 2 بلوچستان عوامي پارټي چې د تحریک انصاف پخوانی اتحادی وه، د هغې یو جمهوري وطن پارټي دا هم اتحادي وه د عمران خان، هغې ته یو، او مسلم لیگ کاف نه چې کوم یو خفه شوی و هغې ته هم چیما صاحب چې و هغه ته هم وزارت ورکړی شوی دی. طاهر صاحب، د کابینې جوړېدو 9 ورځې واخیستې، نو وجه به یې څه وي چې دومره وخت یې واخیستو؟ د کابینې جوړولو تقریبا 9 ورځې واخیستې. هسې عموما چې ماضي کې کله وزیر اعظم حلف واخلي نو هم هغه سره د کابینې اولنی کیس راشي، ځینې وزیران حلف والي. لیکن دې کې ځکه چې اتحادي حکومت دی، نو بهرحال مشورو هم زیات وخت واخیسته او بهرحال د ډېر انتظار نه وروستو بیا لکه دغه کابینه جوړه شوه. نو یو چیلنج خو د وزیر اعظم لپاره چې څنګه ټول ځان سره یو ځای کړي، بیا د وزارتونو خبرې چې کوم د شمېر خبرې چې څومره غواړي خلک، ځکه دا خو یو خواهش پاتې شوي چې دا خواهش وي د هرې پارټۍ نه چې هغې ته زیاته نمایندګي وي، او بیا د وزارتونو چې کوم وزارت هغه ته پکار دی دا هم یو خواهش وي. نو بهرحال دغه هم شوی دی چې هغې هغه خواهش ته به ضرور خیال ساتلی شوي وي، ځکه چې د کابینې اعلان وشو نو معنی دا ده چې کوم تجاویز وو هغې باندې عمل شوی دی او د هغې وروسته بیا د کابینې دا اعلان شوی دی. سر، تاسو په خیال نوې حکومت او کابینې ته به څه چیلنجونه وي؟ مجبوري ځکه ده چې دا حکومت خو به چلول غواړي، لکه د دې دپاره به دا مجبوري ده، او دې دپاره خو یو ښه موقع هم ده د ټولو پارټیانو دپاره چې کوم په حکومت کې دي چې د انتخاباتو نه وړاندې دوی خلکو سره
رابطې زیاتې کړي یا داسې کارونه وکړي چې راتلونکي کې ووټ واخلي، رایه واخلي، انتخاب وګټي. ځکه چې بل خوا عمران خان هم یو بیانیه د یو بیانیې په بنیاد باندې باغې انتخابات کوي. تاسو وګورئ په جلسو کې هغه بیانیې باندې کې چې دا د خارج یا د غیر ملک یو سازش و او دا واغو نو ځینې خلک دغه بیانیې ته یا دغه اپیل ته یا دغه وینا ته هغې ته خو ارزښت او اهمیت ورکوي او داسې یو نظر خو شته چې عمران خان په خپل حمایت کې اضافه کړې ده. نو هم یو چیلنج دی. نو دا ټول چیلنجونه چې د نوې کابینې لپاره وي نو دوی به بیا ضرور به دوی بل لار نشته چې دوی داسې حالت کې دا نظام وچلي چې حکومت هم سموده پاتې شي او بیا په راتلونکي کې هم ځان له خلکو حمایت ترلاسه کړي. ډیره مننه د وخت راکولو او اوس خبرونه مخ په وړاندې بوزو. د پاکستان تحریک انصاف رهنما علي زیدي وینا ده چې د مسلم لیگ نون کابینه کې 100% غړي په ضمانت دي. خپل یو بیان کې د علي زیدي وینا وا چې زموږ د نوې کابینې حالات وګوري د ویل چې په شازیه مري د جعلي ډیګري کیس ته خورشید شاه او راجا پرویز اشرف هم په ضمانت دي. علي زیدي دا هم ویل چې په ناریبانی د بجلی غلا کولو کیس موجود دی. د پخوانی خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي وینا ده چې موږ سره امتیازي سلوک ولې کیږي. موږ ته په خپل سکروټینی اعتراض نشته خو نور سیاسي جماعتونه د هم راوبلل شي. د پخوانی خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي میډیا سره خبرو کې ویل چې نن کام ګوري چې ټوله توجه په تحریک انصاف ورکول شي. समझती है कि इस केस में कुछ नहीं है, ये फकत पीटीआई को हैरेस करने के लिए ये केस लाया गया है. कौम भी देख रही है कि सारा फोकस जो है वो तहरीक इंसाफ पे किया जा रहा है. हम जवाबदेह हैं और बिल्कुल सब कुछ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करने के लिए तैयार. हमने कुछ पोशीदा रखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कोई गैर कानूनी काम किया नहीं है. सवाल ये है कि हमसे हिसाब मांगा जा रहा है जो देने के लिए हम तैयार हैं. दीगर जमातें जिनकी स्क्रूटनी होनी थी उनका क्या बनेगा. د الیکشن کمیشن نه بهر میډیا سره خبرو کې فاروق حبیب ویلي دي چې د 4 میاشتو رئیس د یوې پارټۍ کمیټي غیر فعال ده او صرف د یوې پارټۍ کیس مخکې بولی شي. دوی وایي چې روزانه په بنیاد به سماعت کولی شي. موږ د اسلام آباد های کورټ په فیصله اعتراض نه کوو ولې د سپریم کورټ نه بغیر د تفتیش حکم خلاف عمل کول ممکن نه دي. د ټولو سیاسي پارټو اکاؤنټونه دې چیک کړي شي. इस्लाम आबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला आया, उस फैसले को भी हम ICA के अंदर जो है इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करने जा रहे हैं. 2018 मार्च में PTI के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनती है. 2018 अप्रैल यानी एक महीने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनती है. PTI का स्क्रूटनी भी मुकम्मल हो गई और इलेक्शन कमीशन केस भी सुन रहा है, जबकि 2 जमातें पीपल्स पार्टी नून लीग स्क्रूटनी कमेटी 4 महीने गैर फाल रहती है. सिर्फ एक पार्टी के केस को आगे बढ़ाया जा रहा है और कहते हैं रोजाना की बुनियादों के ऊपर फैसला करें. पाकिस्तान के द मुत्तहिदा अरब इमारात और सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम सालिम अज़्ज़ाबी नन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरा मुलाकात करी थी. द मुत्तहिदा अरब इमारात और सफ़ीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ था द वज़ारत उज़्मा सोके पगाड़ अगिस्तो मुबारकी वर्कड़ी और द मुत्तहिदा अरब इमारात और द पाकिस्तान सरा द दुआड़खीज़ ताल्लुकात द मजबूतवलो ख्वाहिश इजहार करी थी. वज़ीर आज़म द मुत्तहिदा अरब इमारात और द सफ़ीर मनन वकड़ा और पबियाला सांगो के द दुआड़खीज़ मरस्ते द वद लपारा द पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात और द कोशिशों स्ताइन कड़ी. अगा द 50 कलूनों पर लंड मुद्दा के द मुत्तहिदा अरबी इमारात द बदलून लपारा द मुत्तहिदा अरबी इमारात द क़यादत डिवीजन हम स्ताइना वकड़ा. वज़ीर आज़म द दुआड़खीज़ ताल्लुकात इक़्तिसादी अड़खुनों ता व द वर्कोलो प मुस्तहकम सौदागरे सरमायाकारे तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर फूड सिक्योरिटी और द रोज़गार पैदा कवलो बांधे द खपल हुकूमत द अज़म इजहार करी थी. वज़ीर आज़म द मुत्तहिदा अरब इमारात पर तरक्की के द समंदर पार पाकिस्तानियान मुहिम किरदार हम एतराफ़ उकड़ो कम चे द्वाण मलकुनो तरमियाज द मजबूत पुल पतोगा कार कवी.
पाकिस्तान लखवा पर स्वीडन, हॉलैंड और हिंदुस्तान के द इस्लामोफोबिया पर वाक़यात सख्त मजम्मत करे शुबे दे। द दफ्तर खारजा तर्जुमान पर स्वीडन के द रेलो दौरान द कुरान करीम दस्पकावे दगा नावड़ा अमल मजम्मत करे दे। द खारजा दफ्तर तर्जुमान वहीली दी कि द हॉलैंड सियासतदान द इस्लाम और द मुसलमानों पर मुकद्दस म्याश्त द हमले मजम्मत को दा द इस्लाम खिलाफ यो इश्तियाल अंगेज अमल दे दा सी किस्म पेखे द नड़े यो नीम अरब मुसलमानों एहसासात उता जियान रसवी। तर्जुमान वेल च मुतलका चारवाकी दे द इस्लामोफोबिक पेखो द मखनीवे लपारा कोटली गामुना पोर तकड़ी नड़ीवाला टोलन दे द इंसानियत द बेहतरे और द पुरअमन मुआशरा जोड़ोल लपारा द योवाली इजहार उकड़ी। द अमरीकाई खारजा वजारत तर्जुमान नेड प्राइस बैनादा च द महफूज मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान लपारा अमरीका द पाकिस्तान ता मुहिम मलगरी पर नजर गुरी। द वेल च द अफगानिस्तान पर मामला बा पाकिस्तान सरा कार को नेड प्राइस दा हम वेल च तकरीबन द 15 कलून ना जमून पाकिस्तान सरा ताल्लुक मुहिम पातिशवी। द अमरीकी खारजा वजारत तर्जुमान ज्यादा तकड़ा चियोजे कार कौल सरबा पाकिस्तान और खिता के अमन और खुशहाली मुमकिन शी। अफगानिस्तान मरकज़ काबल के द हलकानो पयो स्कूल के चाउदनी शवी चिल्लक तरलगे शपक कसान वजली दी। द काबल पुलिस तर्जुमान जदरान वेली दी काबल पर दश्त बर्ची सीमा के चाउदनी के नूर यौलस कसान जुबल शवी हम दी अगवेल चिन्नन खरमा 10 बजे द चाउदन उरुस्तो अमनियती जवाकुना सीमित रसदली और द पेखी पड़े तहकीकात शुरू करी दी। मकामी खलकवाई चाउदने द शिया मुसलमानों आबादे वाला सीमा के शुवेदा। अफगानिस्तान खारजा वजीर अमीर खान मुत्तकी लखपल ईरानी हम मनसब अमीर अब्दुल हयान सरा पर जनी द्वड़खिज़ो मौज़ूआत टेलीफोनी खबरें अतरी करी दी। द खारजा वजारत यो बयान वाई पदगा खबरों के पैरान के द अफगान मुसाफिरों और महाजरों पर अमूमी मुश्किलात पागुई द तशद्दुद ताज़ा पेखो द्वड़खिज़ो ताल्लुकात सफारती नुमाइंदगी और सफारतकारानो दखा अमनियत तजारत और सफारतकारानो दखा अमनियत तिजारत इक्तिसाद और जनी नूर अहम मौज़ूआत बांधे तफसीली खबरें शुवी दी। मुत्तकी वेल चिप निज़दे वक्त के बाई और अफगान वफ्त ईरान ता सफ़र हम कभी अलतबा द जवंत को उनको अफगान मुहाजिरीनों और कैदियानों पर मौज़ूआत और खबरी कबलिशी द्वाणो गाड़ो वेल जन मुफाद परस्त अनासिर कोशिश कवी कि द मीडिया पर इस्तेमाल सरा द अफगान ईरान उलसनो तरमियान क्रका और नफरतुना पैदा करी और ताल्लुकात खराब करी तदगो मुश्किलात द मखनीवे लपारा द्वाणो गाड़ो वादा वकड़ा चिचा तबा इजाजत वर नकरी च द द्वाणो दोस्तों और हमसाया हवादुनो और उलसनो तरमियान द बदनीयत फिजा पैदा और फासला रामंस तकड़ी। ईरान खारजा वजीर द इस्लामी अमारत द मशरान उलखा द मंशियात द ज़राअत द मालूनो द तबादले पर फैसला खुशहाली सरगंद कड़ा अफगान काश्तकारों सरे द माल पर बदल के द माल मुआहिदा पर आमंस्तकौल के द हमकार डाड यकीन करो। पबनु के द हदफी वजने पयो पेखा के द पुलिसु यो चारवा के वजले शवी दी। द पुलिसु तरमखा दा पेखा द बनु सीमे मंडान पार्क सरा मखतरागले चेरतचे नामालूमा वसलवाल लखवा पर इफ्तिखार खान बंदे डजी शवी चिलामले आगा पजय साबर करा। द पेखे नौरुस्तो हमला कौन के पतेख तक के कामयाब शवल पुलिस द पेखे पड़ा नोर तहकीकात शुरू करी थी और पपेखा के ककड़ कसानो निवल लपारा नाकाबंदी हम खड़े शवेदा। द पोस्टमार्टम नपस पुलिसो द इफ्तिखार खान जनाजा पर सरकारी तोगा पबनु पुलिस लाइन के अदाकड़ा कम के चे डीपीओ इमरान शाहिद कमिश्नर अरशद खान बशमूल गंशमीर पुलिस और जिले इंतजामी अफसरानों गडून कर दी। डीपीओ इमरान शाहिद वेल चिदगा शान बुजदिलाना कार्रवाई द दुई हौसले नशमातवले दुई बाद अतरगरे पर जद खपल अमलियात जारी साथी। पडेरा इस्माइल खान के नामालूमा वसलवालो द एक्साइज पगाड़े डजिकड़ी चिलामले 2 कसान वजली शुभी दी। रिपोर्टों तरमखा पेखा द डेरा इस्माइल खान सिमे दराबन कला सरा निजदे आगा वक्त रामंस तशवा कला चे नामालूमा वसलवालो द एक्साइज पयो गाड़ी डजी वकड़े और 2 चारवा के वजली दी। द वजली शुवी कसानो मड़ी DHU हस्पताल ता मुंतकिल कड़ेशवल पेखे नौरुस्तो पसमदस्ती तोगा रेस्क्यू टीमुना और द पुलिसो लोया नफरी द पेखे जायता रसीदली द पेखे पाड़ा नूर तहकीकात रवान दी। मल्के द कोरोना वायरस नूर 15 अत्या केसुना रिपोर्ट शुवी दी। द केसुनो मजमुई शमीरा 15 लसलका उवेश जरना सेवा शवेदा द कोरोना वायरस ना द सेहतियाब शवी कसानो शमीरा स्वार लसलका 3 नवी जरा व सवा व ता रसीदलिदा। मल्के द कोरोना वायरस मुस्बत केसुनो शरा 0.15% रिकॉर्ड करे शवेदा। द डॉलर कीमत के यौजल ब्या लोया इजाफा पर नजर रागलेदा इंटरबैंक मार्केट के द डॉलर पर कीमत के लोया इजाफा शवेदा डॉलर 2 रुपये और 10 पैसे नोर ग्रांट शवेदे। द डॉलर नवी कीमत यौसल सलोर अत्या रुपये और 15 अत्या पैसों ता रसीदले दे याद दिवी चिदे नवड़ान दे हम डॉलर 100 जला ग्रांट शवे। हम पश्तवान खबरों के उस वक्त शवे दे बड़े शांत में
दमेना पास हम पश्तवान खबरों के उस मौसम हाल मुसलसल गर्मे नपस बालाई इलाकों के दबारान इम्कान दे रातलुन की सलीरिश गेंटों के इस्लामाबाद के द तेज़ हवागानों और पड़क पड़ुक सरा दबारान इम्कान हम शतून लरी बेखबर सवाबे DI खान मर्दान वजीरिस्तान और मालाकंड के हम दबारान पेशनगोई शविदा याद दिवी चिते रशबा वफाकी सरखार इस्लामाबाद के बारान वरेदल्यो बारान वरेदू सरा द गर्मे जोर माचवे और मौसम खुशगवार शविदे द मौसम हाल सरा हम पश्तवान खबरूना पाए तरसी नोर ताज़ा खबरून दपारा तासुम हम पश्तवान सोशल मीडिया पाने कतेश